نو دا احمد ابن حنبل په زمانه کې یو بادشاه او معتدلي بادشاه ډېر ظالم او د هغه څه خراب عقیده و، هغه به قرآن شریف ته او د الله کلام به نه وي، هغه به ورته مخلوق وي، حادث به وي. د طالبان په پوهېږي، تاسو پرې نه پوهېږي. د احمد ابن حنبل ورسره مناظره راغله، بادشاه وغوښته، د بادشاه مولیان و عقیدې خرابې وي. اخره کې فیصله په دې وکړه چې د احمد ابن حنبل له دورې ورکړي، دې په کوړو باندې ووهئ. خو بادشاه ورځې مقرر کړه، صاحب دربار شاهي کې جلاد نه جلادیان راوغوښتل، وی یو جلاد به دوه دورې ورکوي، ولې چې جلاد دوه دورې وي بیا لاس ستړي کېږي، تازه دم به بل جلاد راځي هغه به نورې دوه دورې ورکوي، بیا د هغه لاس ستړي کېږي، تازه دم به بل دې ملا صاحب ته به سخته سزا ورکوم. دنیا تماشې لره څوک تماشې لرالل ودرېدل، او چې کم ظالمان خلک وو نو تماشې کوي، او چې کم نیکان او شاګردان دي نو هغې خوانان رالل دیوالونو ته ډډې ووالې چې په دا سپینګیري د حدیثو په دې استاد به نن څه نخرې کېږي، خدای چې څه ظلم به ورسره کېږي. دې راوویسته، د جیلیانو جامې ورته واچول، لاسونه یې وله په زنځیرونو وتړل او خپې یې وله وتړلې، او ده به ورته یو اواز کو، ای ظالمانو ان کان عندکم ان کان معکم شیء من کتاب الله، که د خدای او سنت رسول الله شی، که د خدای د کتاب او د پیغمبر د حدیثونو رسول څه دلیل وي نو راوړئ، زمانه بل څه نه منم. بس جلاد ته وی وهه، دنیا په دربار کې ناسته ده، جلاد به منډه کړه، په منډه کې به یې وله کروړه راوبروله، چې لومبۍ کروړه یې راوبروله نو دې غریب د وجود نه دارې لاړې، دا حمله یې وره بربنډه کړې. او دا د قرآن د مخه خبره، جګړه په قرآن ده. احمد ابن حنبل وی قرآن د خدای کلام دی، د خدای خبرې دي، خدای چې څنګه غیر مخلوق قرآن هم غیر مخلوق، او دی به وی نه قرآن د خدای خبرې نه دي، جګړه په قرآن ده. نو چې لومبۍ غزار یې ورکړو د احمد ابن حنبل وی بسم الله چغې کړې، چې دویم غزار یې ورکړ وینې روانې شوې، نو امام احمد ابن حنبل وی هغې سره انا لله و انا الیه راجعون. نو چې دریم غزار یې ورکړ نو امام احمد ابن حنبل هغې سره آواز وکړ لا حول ولا قوة الا بالله. نو چې څلورم غزار یې وله ورکړ نو د هغه خپلې قیدې اظهار یې کړو، چغې وواله القرآن کلام الله غیر مخلوق، قرآن د خدای خبرې دي، دا د الله کلام، څنګه چې الله مخلوق نه دی، صفات او قرآن هم مخلوق نه دی. چې بل غزار یې وله ورکړ وی لن یصیبني الا ما کتب الله لی، چې الله ماله څه مقرر کړي دي ابه رارسېږي. چې بل غزار یې ورکړ وی الحمدلله، چې بل غزار یې وله ورکړ نو بل غزار سره شاته پرتوګ وشلېد، بډی وشلېده، پرتوغاښ وشلېد. چې پرتوغاښ وشلېده نو شاګردانو الله ته چغې کړې، مجلس کې شور جوړ شو چې خدایا اوسه پورې خدا سپینګیري مولا په دورو واله کې د وینې ته روانه وي، زه خو مړ به شي، او الله پرتوګ به اوس لاندې لاړ شي ربه، نو ټول مخلوق به د عورت وویني، نو تر قیامته پورې به تاریخ ته د عورت قصې لیکي. یا خدایا دا خو زموږ دا شیخ بې عزته شو، خدایا دا خو بې عزتي کېږي. نو طالبانو شاګردانو خدای ته چغې کړې، او احمد ابن حنبل الله ته سر اوچت، تکلیف وخت کې به الله ته سر اوچت چې سر یې څنګه اوچت که تاریخ لیکي، مولا علی قاري مرقات کې لیکلي دي، حافظ ابن کثیر بدایه کې لیکلی دي چې څنګه الله ته سر اوچت که الله په خپلو بندګانو ډېر مهربانه دی. نو پرتوګ د خپل ځای نه ښکته نه شو، بډه شلېدلې وه پرتوغاښه، او پرتوګ د خپل ځای نه ښکته نه شو بلکې د خپل ځای نه اوچت شو، ور پورې پیوست شو، بې پرتوغاښه ور پورې پیوست شو. یو کم دیش دورې صاحب و، چا زیات هم لیکلی دي، دی غریب بېهوشه شو، چې بېهوشه شو بادشاه شاګردانو دی راشي دا ملا صاحب هم وړی، دی غریب یې یوړه. نو چې کله هوش کې راغی که نه، هوش کې نو شاګردانو ته تپوس کوي صاحب دا په لومبي غزار د بسم الله ولی وي، بس وی د الله نوم نبی علیه السلام فرمایي چې د الله نوم هر وخت کې الی مدد دپاره هر سره نه یېرو، خو د خدای نوم مې واغېست. او په دویم مې انا لله ځکه وي چې د مصیبت په وخت کې به هم دا وي، او په دریم مې لا حول ولا قوة ځکه وي چې رسول الله مبارک فرمایي چې دا د مصیبتونو علاج دی، نو مصیبت. او په څلورم باندې مې د خپلې عقیدې اظهار وکړ چې قرآن د خدای خبرې دي، ګورئ اوړم نه. او په پنځم مې تقدیر ته خبره ورواړوله چې کوم شعر علی خدای لیکلی دی همغسې به
په شپږم به الحمدلله ولی وي. دا خو د خوشحالۍ په موقع خلک وي، دا خو د غم موقع وي. یو دا ټیک ده، خو ما عذاب ډېر سخت و، وجود مې ډېر خوږېده او ډېر سوځېده او وینې روانې وې، لاس مې ځان ته نه شو وړلی. نو ما خپل لته وکتل چې احمد اورېږه دا اړه ګورم چې د دې عذاب د وجې نه هسې نه د ما عقیده نی خرابه شوې، عقیده مې ګډوډه نی. نو چې لږه مې توجه ورکړم په خپل عقیده ټینګ ولاړو، نو د هغه زړه په ټینګوالي به الحمدلله وی صاحب په دې بل غزار چې ستا پرتوغه خوشلیده. نو موږ وی چې خدایا دا خو به زموږ د شیخ پرتوګ لاندې وغورځېږي او عورت پې ښکاره شي. نو تا بره الله ته سر اوچت کړ، نو پرتوګ اوچت شو در پورې بې پرتوغه ښه پیوست شو. دا دې څه وی؟ وی یو دې وخت کې زم ډېر سودا واغېستم، ډېر پریشانه شو چې خدای دا خو زما عزت به لاړ شي. نو ما خپل رب ته سر اوچت کړ، نو ما وی یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اللهم ان كنت على الصواب فلا تهتك ستري. دا الله صفتونه مې وکړل او ما وی خدای که زه په حق یم زما پرده ماله. وره بیا هم وایي که زه په حق یم زما پرده ماله. نو پته ولګی چې زه په حق وم، نو الله زما پرده وانه غېستله. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه خو استاد و، هغه ورپسې استاد یې راولېږه. وی احمده وی دا کمیس به دې ماله رالیږي چې په کم کې دې وال خوړلی دي، د قرآن د مخه چې د کم کمیس کې وال خوړلی دي دا به ماله راوړی او دا به اینځم نه زه به اینځم. نو استاد یې استاد خلک قدر کړي، کمیس یې ولو نغښتولی ولېږه چې ویلېږه. نو شافعي صاحب ته چاوي په دې څه کې وینه پې پرته ده، وینه خو پلیته د هر چا چې ده. وی نه دا زما د یو شیخ د حدیثو او د یو عالم وینه ده په دې کمیس او د قرآن د مخه ته بېدلې ده. نو دا کمیس په زه وینځم، دا وینه به پاک ځای کې غورځوم او دا شلیدلې کمیس سره څه کې؟ وی دا مې پکار دی. څه پې کې صاحب؟ وی چې کله الله ته ځمه او مړ کېږم زما وصیت دا دی چې ماله به په کفن کې دا کمیس په دې سینه د پاسه ور واچوي. ما نه به الله تپوس کوي چې شافعي څه دې راوړي دي؟ ویم الله اسم هم نه دي راوړی، خو ځان نه پس مې یو عالم شاګرد پرېښی دی، د ځان نه پس مې یو د حدیث استاد یو عالم پرېښی دی او الله ستا د مخه چې په کم کمیس کې هغه وال خوړلی دي، الله هغه کمیس پې دله تحفه کې راوړی دی. کیدای شي په دې خدای رحم وکړي. او دغه احمد ابن حنبل چې کله وفات شو، دغه احمد نو چا په خوب کې ولیده الله د سره څه وکړله؟ الله ورته وی چې الله ته مخامخ شم، وی الله ماته چې احمده زما د قرآن د مخه دې لږ تکلیف تیر کړی دی، یو انعام در کوم او داسې انعام در کوم چې بې د پیغمبر نه مې د انعام چالم نه دی ورکړی، خو تاله در کوم. او څه انعامي احمده اوسه پورې چې چا ما سره ملاقات کړی دی نو د پردې نه پورې غاړی کړی دی او تا ته پردې لر کوم زما د مخ ته نیغ نیغ وګوره. زما وروڼو دا د قرآن برکت. قرآن خو د خدای کلام او د خدای خبره او د قرآن نه موږ څه فایده وانغېسته. قرآن لومبۍ فایده دا ده چې موږ یې تلاوت وکړو. موږ نن چې څومره ټیم فیسبوک له ورکړی دی او موبایل له م ورکړی دی، نو موږ قرآن له دا ټیم ورنکړو. لږ تلاوت د قرآن شریف کوئ، سهار مازدیګر ماښام کوئ چې بل څه نه درځي. سوره اخلاص خو درځي که نه؟ قل هو صورت دا وایه، سورت فاتحه درځي وایه، تبارک الذی وایه. قبر کې به خدای عذاب نه نجات تله درکوي. ما د قرآن فایدې په بچو یې یاد کې، حفظ د قرآن شریف پې وکې، معنا باندې ځان پوه کې. موږ د قرآن په مان موږ څومره انګریزۍ پسې نښتي یو، ټیک ته ضروري ده به هم زده کوو او د دنیا په دې علومو پسې نښتي یو نښتي یو نښتي یو، پیسې هم لږ ولې کې دنیا پیسه ده، لیکن د قرآن په مقصد موږ ځان پوه نه کړ. حالانکه اردو کې هم زموږ تفسیرونه شته، په انګلیش کې هم شته، په بنګالۍ ژبه کې هم شته، په فرانسیسۍ ژبه کې هم شته، په پارسۍ کې هم شته، په پښتو کې هم شته، لیکن موږ د قرآن نه څه فایده وانغېسته. پکار چې د قرآن په مقصد ځان خو پوه کړو. یو عالم ته ترجمې ته کینو چې موږ د قرآن په مقصد پوه کړو، ولې الله به تپوس کوي چې زه پې عمل وکړم. نو وروڼو قرآن سره تلاوت کوئ، په بچو یې حفظ وکړئ، د قرآن په علم ځان پوه کړئ. هېڅ ډله نه کېږي د عالمانو قدر وکړئ، د حافظانو قدر وکړئ او د قاریانو قدر کوئ. خالص د الله د مخه کوئ، د دنیا په بنیاد یې مه کوئ چې ما ته د دنیا فایده شته نو زه کوم او د دنیا فایده نشته نه کوم. نه نه نه، هېڅ ماله د ملا نه جنازې له راځي او نه د ماله تپوس پوښتنې له راځي او نه د زما غم ښادۍ له راځي. دا حافظ صاحب دی زما د جومات دی د اسلام ماله نه راځي، زه به ورسره بیا مینه کوم د الله د خاطر او د دې قرآن د خاطر به کوم. دا مینه تا قرآن سره وکړه.
د علماو، د قاریانو، د حافظانو، د مدرسو چې کم د قرآن مدرسې دي، کم د حدیثو مدرسې دي، هغې قدر کوي. په خپلو مالونو کې د مدرسو حصې وکړئ، په دې الله خوشحالېږي. د خو هر څه خدای له ذکر پاتې کېږي، خو نه موږ هم الله له روان یو. بیا به هلته د دې څیزونو دا چې زه کومې خبرې کوم قبر کې به ردې پته لګي، آخرت کې به ردې پته لګي. بعضې داسې څیزونه دي چې هغه صرف د انسان دپاره دي، د هغې نه نور مخلوق فایده نه اخلي. انسان ته فایده اخلي، لکه لباس شو، جامه شوه، د دې نه مسلمان هم فایده اخلي، کافر هم تیلي. یا کوټه شوه او کور شو، کوټه او کور حیوانات نه ساتي، هغې سمسو کې او په سوړو کې اوسېږي. دا انسان ځان له جوړوي، انسان ته فایده اخلي، خو بیا په دې کې مسلمان هم شریک دی او کافر هم پکې شریک دی. جامه خدای مسلمان لم ورکوي، کافر لم ورکوي. غاښونه خدای مسلمان لم ورکړي دي، کافر لم او حیوان لم ورکړي دي. او په لاسونو خوراک دا انسان کوي، مسلمان هم کوي، کافر هم کوي. او دا او طاقت خدای بیز لم ورکړي دي، بیزونه. بعضې داسې نعمتونه دي چې هغه دا مسلمان سره خاص دي، کافر له نشته. لکه الله یو منل، فرشتې منل، د الله کتابونه منل، اخرت منل، جنت منل، دوزخ منل، د قبر عذاب منل، د الله او د پیغمبر احکامات منل. دا صرف مسلمان له دا نعمت خدای ورکړی دی. دا ګوره الله ورکړی دی. د ایمان دا د الله د طرف نه یو نعمت دی چې الله د انسان په زړه کې ورواچي. نو د الله ته، د الله فرشتو ته، د الله رسولانو ته توقع مینه پیدا شي، نو ایمان راوړي. خو دا ایمان دا الله مسلمان له ورکړی دی، خو یوازې مونږ له نه. د موسی علیه السلام قوم د هغې په خپل پیغمبر ایمانو، په الله ایمانو، فرشتې یې منلې، روجې به یې نیولې، منځونه به یې کول. د ابراهیم علیه السلام امت شو، د عیسی علیه السلام حواریین خاص امت شو. خو یو دوه داسې نعمتونه دي چې هغه د هېچا نشته. په هغه دوه نعمتونو کې یو نعمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم. پیغمبران ډېر تیر شوي دي او هر پیغمبر په خپله زمانه کې د هدایت رڼا وه. ګورې هر پیغمبر الله ته مقرب دی او هر پیغمبر رب العالمین ته نږدې دی او هر پیغمبر د پښتنو خبره د خدای نیازبین دی. لیکن کم صفتونه او کم برکات او کم لوی لوی معجزات چې زمونږ پیغمبر مبارک له الله ورکړي دي، دا د یو نبی نشته. دویم لوی نعمت چې هغه مونږ له الله راکړی دی، هغه د چا نشته، هغه قرآن شریف دی، د الله کتاب. کتابونه مخکې د قرآن شریف نه ډېر نازل شوي دي، تورات و زبور، انجیل او 100 صحیفې دي، او هم د الله کتابونه دي. د هغې نه مخلوق ته ډېره لویه فایده رسېدلې ده. او د هغې کتابونو په ذریعه د هغې زمانې او د هغې وطن او د هغې دور مخلوق ته ډېره لویه فایده او رڼا رسېدلې ده. لیکن قرآن شریف له چې الله کم برکت ورکړی دی او کم عزت یې ورکړی دی او کم عظمت یې ورکړی دی، نو قسم دی که دا په مخ د ځمکه د بل کتاب شته. دا دوه غټ نعمتونه صرف او صرف رب العالمین موږ ته راکړي، دا د بل چا نشته. او دا دواړه یو بل سره لازم ملزوم دی. ګورئ پیغمبر علیه السلام او قرآن د یو بل نه جدا کېږي، لازم ملزوم. د عایشې بیبي نه چا تپوس وکړو د حضور پاک د خوی متعلق، وی ما ته د نبی علیه السلام خوی خصلت وښایه. نو عایشه بیبي ورته فرمایي وی کان خلقه القرآن، وی د پیغمبر علیه السلام خوی قرآن شریف دی. بس دا قرآن کې چې څه دي دا د خوی هغې ته وایي چې انسان د هغې مطابق لګیا عمل کوي. د انسان هغه صفت چې انسان په هغې لګیا دی، د انسان نه دغه جدا نه دي. نو قرآن شریف
د رسول الله مبارک خویو خاصلتو د پیغمبر علیه السلام په عملو او د قرآن تعلیمات دا د پیغمبر علیه السلام صفاتو د رسول الله مبارک نه جدا نو دا د پیغمبر مبارک خوی دی. زمونږ په دې سکول کالج کې خصوصا د ساینس په دې مضامینو کې چې استاد شاګردانو ته سبق ښیي که نه دا ولې په کتاب کې پیږي پوهیږي چې مثلا اکسیجن او هوا ده چې دا د څه نه جوړېږي او دا څنګه جوړېږي نو په کتاب کې پیږي نو د هغې نه پس د ساینس یو حالي هغې ته یې بوځي نو دی ورته پریکټیکل وایي نو عملي ته ورباندې پوهیږي چې ګوره ستاسو مخکې زه اکسیجن جوړوم داسې به جوړېږي یا یو قاري صاحب خپلو شاګردانو ته لاول د قرات هغه کتاب پړو کې وښیي ورته د بې دا مخرج دی عین د دې ځای نه راوځي یا د دې ځای نه راوځي سین د دې ځای نه راوځي او د دې بیا صفات دی خپل د دې فې دا صفت دی د عین دا صفت دی نری به وی باریک به وی دې سره خوا کې بل حرف راشي هغه به څنګه ادا کې چې زور پې راشي بیا به څنګه وی او چې زیر پې راشي بیا به څنګه وی او چې پیخ پې راشي بیا به څنګه وی او چې شت پې راشي بیا به څنګه وی لا ولې په کتاب کې پیږي د هغې نه پس ورته بیا عملي ته ور شروع کړي هغه استاد ورته لګیا وي داسې به وی الحمدلله رب العالمین ماشوم وی نه غلط دی وی بیا ووایه نو بیا ورته ګوره که نرۍ درته چې ما سنګخولې واغسېدې ونه وې داسې ووایه دې ته عمل وی دقه رنګې دا قرآن شریف یو مضمون دی او رب العالمین زمونږ د هدایت دپاره الله نازل کړ او پیغمبر علیه السلام عملی نمونه ده که یو سړی وایي چې قرآن به زه عملي کم ځای ګورم نو د پیغمبر علیه السلام په شکل کې ګوره رسول الله مبارک د قرآن هغه عملي نمونه وه قرآن کې الله په خپله وایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر وذکر الله کثیرا چې تاسو د پاره رسول الله مبارک یو نمونه ده دا د قرآن عملی نمونه او ستاسو د پاره چې تاسو په عمل وکړئ ستاسو د پاره یو نمونه ده دغسې ځان جوړ کړئ د قرآن عملی مشق دی مشق بیا قرآن شریف له خدای دومره غټ برکت ورکړی دی چې کومو خلکو د قرآن سره خپل تعلق جوړ کړ د خدای په نیز په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د هغې نه لوی مخلوق بل نشته